د پخواني اجرایي رئیس عبدالله تازه مهمې او نننۍ څرګندونې. عبدالله څه وایي چې مبارزه مې د ځان لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره ده. چې دا خبرې څومره حقیقت لري په همدغه ویډیو کې را سره ټول جزئیات کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله وایي مبارزه مې د ځان لپاره نه بلکې د افغانستان د ولسواکۍ د بقا لپاره ده. پخواني اجرایي رئیس او اوسنی ځان بللی ولسمشر عبدالله وایي چې مبارزه یې د ځان لپاره نه ده روانه کړې بلکې د افغانستان د ولسواکۍ د بقا لپاره یې مبارزه روانه کړې ده. عبدالله نن په کابل کې وی خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د روان بحران د حل لپاره خبرو اترو ته تیار دي. هغه وایي چې د $1 میلیارډ مرستې بندېدل لومړی ګام دی او که چیرته ستونزې حل نشي ښایي د نورو اقداماتو شاهدان هم واوسو. هغه زیاتوي چې د افغانستان ته د مایک پمپیو تر سفر وروسته له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ټول مسایل په پوره توګه انعطاف مطرح کړي دي خو په وینا یې مقابل لوري هیڅ نرمښت ونه ښود او دا چاره د روان سیاسي بحران لامل شوه. عبدالله وایي چې مبارزه یې د ځان لپاره نه بلکې د افغانستان د ولسواکۍ د بقا لپاره مبارزه کوي. هغه وویل چې هیڅوک حق نه لري چې امنیتي ځواکونه کې سیاست کې شامل کړي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره مذاکراتي پلاوی باید د ټول افغانستان استازولي وکړي او په طالبانو یې هم غږ کړی دی چې د اوربند له اعلانولو سره د بین الافغاني خبرو ته خپله اراده ثابته کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. که مو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.